السلام علیکم ګرانو هیوادوالو دا مې راوله زما سلامونه د مینې ډک سلامونه د زړه د اخلاصه ټول اورېدونکي او لیدونکي قبول کړي دا دې وکړي چې ټول جوړ روغ خوش خوشحاله او د صحت په جامو کې واوسي دا دې تاسو راته ژوندي لري ملګرو ما نن وعده کړې وه چې زه به د شپې پر 10 بجې تاسو ته لایف راځم دوستانو تاسو پوهېږئ چې نن د ثور 7 تاسو ټول ته خبر دی په دې کې ټول معلومات لرئ ضرور نه ده چې تفصیل ورکړم د ثور کودتا د ثور پر 7 رامنځته شوله په 1450 کې نو غواړم په دغه باره کې یو څه څرګندونې ولرم او تاسې غوږ راته ونیسئ بیا که په در خبرو وروسته چا کوم دوست کوم ورور یې پوښتنه درلوده کېدای شي چې بیا هغه ته هم جواب ووایم نو زه امید لرم چې الله پاک ما ته دومره توفیق راکړي چې تاسو ته د خپل معلومات ښه سالم وړاندې کړم او انټرنیټ دا د کندهار انټرنیټ دی د افغانستان انټرنیټ دی تاسو ته معلومیږي چې انټرنیټ دغه ونه کړي نټه ونه کړي او انټرنیټ هم معیاري راسره وکړي نو بیا به تاسو انشاءالله د معلومات ټولو ته وړاندې کړم دوستانو د نن څخه 40 کاله وړاندې دا واقعه پیښه شوله زه خپله د شهید داود خان پوخ کې ولاړلم عسکري ته هلته عسکر و نو بیا زما د عسکري 5 میاشتې پاتې وې چې دا واقعه پیښه شوله د ثور کودتا وسو نو بیا ترخیص مې د نور محمد تره کې په شپو کې واخیستې د میزان په ثور پر 7 د واقعه پیښه شوله او د میزان پر 5 په شپږمه بیا زه ترخیص شولم تقریبا 5 میاشتې مې عسکري په هغه دوره کې وکړله په دغه وخت کې چې کله دا واقعه پیښېږي زه په کرغه کې 8مې فرقه کې کابل کې عسکر یم نو موږ که د ثور کودتا ته ځو یا د ثور پر کودتا باندې خبرې کوو ښه به دا وي چې لږ مخته ولاړ سو د شهید داود خان پر کودتا باندې وغږېږو چون دا کودتاوې پی در پی دواړې داسې په لنډ وختو کې تقریبا 15 کاله کې پېښې شولې نو د داود خان هغه ځینې اشتباهات داود خان چې کومې تېروتنې کړې وې یا دغه خبرو ته زمینه برابرېدل یا دغه واقعه رامنځته کېدل پر هغه باندې یو لږ بحث ما په فکر به ډېر شوي ملګرو دوستانو شهید داود خان ډېر یو مترقي سړی و ډېر یو کلک افغان و پر وطن باندې ډېر مین و په عین حال کې ډېر اقتصاد پوه هم و خو د هغه یوه اشتباه دغه وه چې هغه ځان غوښتونکی و خودخواهي او څه تر اندازه ډېره وتلې وه همدا سبب شو چې زموږ ساسې هغه د 300 کالو کور یا هغه بچي چې موږ درلودله چې افغانانو په ډېره دغه سره منلې وه چې په هغه کې هېڅ چونچرا د بچي په خلکو کې چا کار نه درلودی خبرې یې نه کولې هغه ته یې د هر چا زموږ د کندهاریانو په اصطلاح د للو د پنجو لاس ورله کوي هر یو په سر کې بره د بچي خیال پرېوتی شهید داود خان کله چې د خپل اکا د زوی سره څه اختلافات وه نو په دغه وجه د شاهي کورنۍ ټول غړي یا ټول اعضا د ظاهرخان د فرمان په توسط د دولتي غټو وظیفو څخه منع شوي وه نو دوی ټول دغه نو داود خان هم په دغه سبب تقریبا 20 کاله یا 13 کاله یا داسې پر کور کښېنستی وظیفه کومه دولتي وظیفه یې نه درلودله خو ګرچې دی ډېر د قدرتو د وظیفې و د خدمت شوقي و لایق یې مو د خدمت خو دغه د ده تونده رویه یا د ده ډېر ځان غوښتنې دی پر کور کښېنولی و دوستانو کله چې داود خان کودتا کول په دغه وخت کې ظاهر بابا چې زموږ یو منل شوی بادشاه و هغه په دغه وخت کې په افغانستان کې وجود نه درلودی نو بیا د کودتا دپاره یو پلان داود خان جوړ کړی و البته د دغه ثور کودتا د
دوستانو یعنې چې د ده دوستانو د دغو دوستانو په ګډون هغه وخت د کودتا رامنځته شو چې په هغه کې د دې چپیانو ډېر لاس و د داود خان سره. داود خان که په یو حساب موږ تاسې فکر ورته وکړو که داود خان مطالعه کې یو سړی سم، داود خان خپله ګرچې مترقي سړی و، وطن پرسته و، نیشنلیست به و، خو د چپیانو خوا ته یې ډېر تمایل و، بیخي ډېر تمایل یې و. که تاسې د داود خان ټوله دغه مطالعه کې حتی د ویښ زلمیانو څخه چې هغه مې مترقي وخت دغه په خپل وخت باندې راپورته شو، د هغه وخت هم د دوی حمایت ملاتړ دغه ویښ زلمیانو سره هم ورسره و. نو په دغه وخت چې د دوی کودتا کوي د چپ ګوند یا د خلقیانو د ګوند په هغو کې بیا د پرچمي شاخ ډېر ملاتړ ورسره و. نو د هغو په ملاتړ د هغو په حمایت یې کودتا وکړه او دی پکې کامیابه شو چې هغه سپینه کودتا وه، په هغه کې کوم مرګ ژوبله مابین څه نه راله. د داود خان د ظاهر بابا په غیاب کې دا کار وشو. په دغه وخت کې افغانانو ټول داود خان په دې خاطر منلی و چې هغه د شاهي کورنۍ یو څوک و، یو مترقي انسان و، چا په مقابل کې کوم بغاوت هم ونه وکړي. البته خپله ظاهر خان هم د ده کودتا تسلیم کړله، یعنې ویې منئ، خپله یې د یو لیک په واسطه هغه ته لیک راواستوئ چې نور بس نو چې خلک په تا خوشحاله دي، په وطن کې ارامي ده، زه هم بیخي خوشحاله یم. نو ظاهر خان هم دا کودتا په باره کې کوم داسې مقاومت ونه ښودی چې خلکو ته ووایي چې دا د منلو نه ده یا یې مه منئ. نو داود خان په دغه خاطر د ټولو افغانانو لپاره کابل وګرځول شو. داود خان چون د کودتا کې ما تاسو ته وویل چې دی د چپه خوا ته یو څه تمایل درلودی، نو د ده په اوله کابینه کې یا د ده په وخت کې حتی د ده د صدراعظم حسن شرق په شمول ډېر درې وزیران یا شاوخوا کې ځینې غټ رتبه رئیسان و، ډېر والیان او ځینې غټ په وزارتونو کې غټ غټ رئیسان دا د داود خان په کودتا کې وروسته بیا د خلقیانو یا د پرچمیانو د ګوند هلته مقرره شوله. یعنې ډېر نفوس هم پکښې درلودی او ډېر قدرت هم هغو پکښې درلودی. په کابینه کې درې وزیران د صدراعظم په شمول. داود خان تر هغه وخته پورې د دوی سره همغږ و یا دوی ټوله په دغه کې و، خو هغو دوی ډېر استعمال هم کوي. په دغه وخت کې د چپیانو دوی ډېر استعمال کوي. داود خان باندې ځینې مړي هم وکړل. هغو اول کوښښ وکړي چې د مسلمانانو پر ضد یا د اسلامیستانو پر ضد یا هغه وخت چې حزب اللهیان بلله، چې په مکتبو کې زما ښه په یاد ملګرو چې موږ په مکتب کې وو، د حزب اللهیانو او خلقیانو تر مابین ډېر جنګونه رامنځته شول، ډېرې مظاهرې رامنځته شولې. چون زه خپله په یو ګوند کې نه وم، نه په حزب اللهیانو کې وو موږ، نه په خلقیانو کې وو، نه په مساوات او نورو ډلو کې وو. خو د دې سلبي نه وه، د دې صحنې مو په یاد چې دوی په خپل مابینځ کې ډېر جنګونه درلودله. ډېر په بل مقابل کې خصوص په کندهار په ولایت کې په خاصه توګه د احمدشاه بابا په لیسه کې د ملګرو هغه ملګري چې سن یې تر 50 کاله لوړ دی، د هغوی شاید ځینې خبرې په یاد نه وي، یا د 80 کاله لوړ دی، دا خبرې بیا په یاد نه وي. نوي ځوانان خو بیا نه خبرېږي، هغه به بیا مشران د خوا څخه په دې موضوع خبر شي. نو داود خان باندې هشام میوندوال یو کودتا په نامه یو څه چارې پرخ شوی و. هشام میوندوالو ډېر د انسانان یې ټوله اکثره په دوی په داود خان یې دم کړه، مړه یې کړل. او هغه ځینې محصلین چې د اسلامي نظریې عقیدې خاوندان وه، چپیانو کوښښ وکړي چې داود خان د هغو پر ضد باندې راوپاروي. هغه یې مجبوره کړله، ځینې یې اعدام کړله، څو نفره یې پکښې اعدام کړه مشران یې، ځینې وتښتېدل، ولاړل پاکستان کې پناه یوړل. نو د دغه وخت زموږ بدبختي شروع شوه چې زموږ دغه خلک د پاکستان یا د عیسی لمنې ته ولوېدل د مجبوریت پر اساس. دا د داود خان اشتباهات او دغه وه، او د چپیانو دغه و چې دی استعمال کړي. کله چې داود خان 4 کاله قدرت بچي تېر شوله، په 5م کال د بچي یې لو جرګه راوغوښتله. په لو جرګه کې دغه وخت زموږ عسکرو په کرغه کې، نو په دغه وخت چې د لو جرګه دایرېدله یا لو جرګې دوام کوي، تقریبا 8 ورځې دوام یې وکړي. په دغه وخت کې اظهارات چې نمبر 1 په ټول افغانستان کې نیول شوي وو، یعنې ټول افغانستان کې هغه اطاعت منتظر دغه ته و چې مازې کومندې ته و. د فرقې کومندان، رئیس ارکان او
امیر د افراسون چې دا ډېر غټ دغه دا به دایمي په نورې په فرقه کې اوسېدل. نو زه په دغه وخت کې خپله د افراسون په شعبه کې مسلک کې مخابره وه، یعنې دغه ازارات نمبریه کې به هلته اوسېدلم. د داود خان په جرګه کې یوازې کنی کاندید و د لوی جرګې ته، یعنې لوی جرګې کې یوازینی کاندید دی و. د جرګې ویاند عزالله وصفي کول د کندهار ولایت. نو عزالله وصفي وویل چې داود خان ډېر ستړی دی او داود خان نه غواړي چې نور په دغه کې ګډون کې څوک چې رامخته سي داسې بل چا باندې لاس کښېږدي، ګرچې بل کاندید خو نه و. نو بیا چا د جرات هم نسوی کولی چې نه موږ بل کاندید غواړو یا بل کاندید باید ووسي. ټول وویل چې موږ داود خان قبول دی، داود خان غواړو. زما چې خپله په یاد یې یوازې د خوست یو وکیل په یوه خبره کې وویله چې یا داود خان کې نه کوي نو بیا دې حیدر رسولي چې په هغه وخت کې وزیر دفاع و، یعنې که دی نه کوي هغه دې وسي. دا یوه وکیل دغه یوه خبره وکړه، بل چا دا خبره هم نه ده کړې. یعنې په ټوله لویه جرګه کې لویه جرګه دغه سوله داود خان رئیس جمهور سو. په دغه وخت کې د افغانستان د اسماعیل غره پر سر باندې دغه تلویزیون هم جوړ سو د جاپانیانو په مرسته او کومک. د داود خان لپاره د تلویزیون جوړېدل هم ښه تبلیغاتو پلمه وه. داود خان په دغه وخت کې چې بیا د چپیانو سره ډېر تاسو ته وویل چې د هغه خواته تمایل هم درلودی. په دغه وخت کې داود خان خارج ته یو سفر کوي، دغه د ده اخري 3 میاشتې بچي کې چې تلویزیون هم په دغه وخت کې جوړ سو او د ده یو خارجي سفر هم رامنځته کېږي. په دې سفر کې دی ځي مصر ته و، سعودي عربستان ته و، ایران ته. دغه وخت هغه دغه چې وه دا ملکونه دا ټول د امریکایانو خواته کاږه وه، یعنې د هغوی خواته تمایل درلود. که په بل اصطلاح ووایي ټول د هغو خلک وه، یعنې دغه 3 مملکته چې ما یې نوم واخیستی. نو په دغه وخت کې چې داود خان هلته ځي شاید د هغو د خوا څخه څه پیشکاري ورلګول کېږي، نور کیسه یې نه پوهېږم. خو داود خان چې راځي یعنې د داود خان نظر 180 درجې د خلقیانو یا د چپیانو په باره کې تغییر کوي. داود خان چې راسي زما ښه په یاد یې وخت موږ د فرقې په دروازه کې کنټرول تخلیق کوم د 8مې فرقې. په دغه وخت کې داود خان کرغې ته چې ردی په خپل کشني موټر کې د شورلیټ موټر نه پېژنم دغسې یو موټر و خو مې دقیق نه دی په یاد. زموږ انضباط د دروازه کې ولاړ د کرغې فرقه که د نظام کارول تاسې چېر سوي وس پخوا اوس د سړک ډېر لوکس جوړ دی. په هغه وخت کې د سړک ډېر نری و، فقط 6 متره سړک و. د فرقې خوا کښته وه، د چپې خواته چې د کابل د خوا ځې د لښتۍ پر لوړ و، د اوبو په سړک راوښتې کرغې خواته دغلته بیا مانده دی. دا ځای ډېر شوه دی، ما د لید 2 کاله عسکري کړی. نو د اوبو به راوښتې داود خان خپله بیریک ورته ووایه، نو بیا هغه انضباط وویله چې دا بچي ماو بند کنن. داود خان خو ولاړی دغه ډېر ځغستل د انضباط په دغه وخت کې زموږ د انضباطو قمندان په دروازه کې و، د سالنګ و، کفیل و. هغه دستي بس عسکرو بیا چي ولورل چې داود خان راځي دا باید وتړل سي، اوبه دلته نه وي. نو داود خان په دغه شپه چې ولاړی موږ ماښام په تلویزیون کې داود خان ولیدی. د داود خان سره هلته مصاحبه کېږي د پغمان په تپه کې. ملګرو دا د پغمان تپه په د خپلمنځي جنګو کې د توپکیانو دا به دې ته به موږ توپکیانو وایو، مجاهدین به نه وایو. د توپکیانو په خپلمنځي جنګو کې د تپه هغه ښکلې تپه چې د پغمان تپه وه هغه ډېره خرابېږي. حتی دا په درختو کې داسې پوښلې وه چې دا تپه نه معلومېدل، یعنې 1 میلیون درختې شاوخوا پر ولاړې وې، په 1.5 متر کې دا درختې ولاړې وې. نو هغه ټوله بیا په سپېره غونډۍ بدلېږي. د داود خان تر مرګ د خلقیانو د سقوط وروسته د خپلو منځي جنګو کې د توپکیانو مجاهدین ویل دې ته ګناه ده، باید دې ته مجاهدین ونه وایي. هېڅ هر څوک چې مجاهدین ورته وایي دا خلکو ته چې دا کابل او افغانستان یې خراب کړي، دې ته نو مجاهدین هغه وه چې د روسانو سره وجنګېدل، د روسانو سره جهاد وکړي ښه په مېړانه. دا چې د روسانو تر وروسته بیا چا د قدرت لپاره هر څه کړي دي هغه د هغو خپل کار دی. د جهاد نه ورکول زما په فکر دې ته ښه خبره نه ده. نو په دا خاطر یې توپکیان بولم. خدای دې وکړي چې د ملګرو دوستانو چا خوا بده نه سي. دوستانو داود خان په ماښام په تلویزیون کې موږ ولیدی، خبریال پوښتنه ځینې کوي، هغه ورته وایي په غیر منسلک بیا دغه د 3مې نړۍ هېوادونو کې تاسو د کیوبا ګډون څنګه بولئ؟ داود خان به داسې یو دم ورته وایي چې هغه د کمونیستي هېوادونو تکړه غړی دی، هغه باید په
دا بې طرفه هېوادو کې را نشي، هغه د کمونیستي بلاک یو غړی دی. یعنې دا خبره په روسانو داسې هغه وخت بد تاثیر کوي. نو بیا تاسو ته برژنیف هم معلومه چې هغه یو ډېر مقتدر او ځان غوښتونکی کبرجن رئیس جمهور و. په دغه وخت کې اشوک قوت او طاقت یې هم درلودی. نو پر هغه باندې ډېر دا خبرې بد تاثیر وکړ. داود خان خو چې ما وویل د دغه درو مملکتو د سفارو څخه راغلی، پر ده باندې ډېر شیان دغه سوي وو، د هغو په خلاف دغه سوي. د داود خان یو علت هم دغه و چې احساساتي و او اوښتی د خپل دغه څخه چې وارې په چپیانو په ده ټوله مسلمانان وټکول، ډېرې دامونه یې په وکړه، دوې درې کودتاوې پر ده باندې اته کودتاوې نه وې. خو ده چې و چې دا کودتا تا ته جوړه ده، دا باید دا خلک ونیول سي، خنثی سي او څنګه سي. خو داود خان یې د هغو پر ضد باندې وپاروئ چې په هغه کې ډېر اعدام کړل چې ما د وخت صدر اعظم محمد هاشم میوندوال هم پکښې کړي. حتی هغه یې داسې کوي چې ویې ویل چې خپله ځمکشي کړې ده، دا ولدی په نیکټایي په خپل دغه کې په پنکت ځان ځړولی دی، په خپل وطاق کې په بندیخانه کې. حال دا چې هغسې نه وه، اعدام سوی و، دی ځړول سوی و، خپله یې ځان نه و ځړولی. داود خان چې کله دا خبره کوي، د دغه سره سم په دغه وخت کې په کابل کې د پرچمیانو او خلکیانو تر مابین یو ایتلاف رامنځته کېږي. زما ښه په یاد دی په دغه وخت زه په کابل کې وم، د جمعې ورځ به تللي وو، برکوټ سینما کې ناست وو. زما یو ملګری چې هغه وخت ډېر غټ خلکي وو، نوم اخیستل ضرورت یې دلته نشته. نو بیا هغه په دا سینما کې د اکثره ته وکړه چې نوم خلکیانو او پرچمیانو ایتلاف وکړي. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې دوی ایتلاف خو دا خو یو ګوند و، یو خلک وه، نو بیا ایتلاف چې ضرورت شو یوه مرامنامه ده. بیا ده وویل چې دا د څه وخت راهیسې دوی په مابینځ کې اختلافات وه، بیا دا د ببرک ډلې د پرچم په نامه انشعاب کړی و، د خپل ډلې چې د پرچم نوم ورکړي. نو نن بیرته دوی ایتلاف وکړي، سره یو سوله، یو ګوند سوله. یعنې دغه د داود خان د کودتا د درو میاشتو په مخکې شاوخوا کې په دغه وخت کې د ایتلاف هم رامنځته کېږي. ملګرو دا یو شی به تاسې دې ته ښه فکر کوئ چې دا کودتا یو ډېر پلان سوی کار و، یعنې درمخله پلان سوی کار و. په دې کې د کې جی بي او د سی آی ای د دواړو لاسونه دي. تر مخه داود خان هلته دا وتی، د دوی پر زجه درې، دلته کې جی بي د دوی اطلاف ورکوي. په دې مابینځ کې میر اکبر خیبر ترورېږي. دا ټول یو داسې شیان دي، داسې په اصطلاح یو د بل سره تړلي شیان دي چې دا د خارجي استخباراتو په توسط کېدل، هغه عملي کوونکي وو. او دغه یې زموږ ستاسې خپل افغانانو تاوان و صدمه یې خپل افغانانو ولیدله. نو په دغه وخت چې داود خان د چپیانو پر ضد باندې کم دغه کوي، د دغه څخه تقریبا د ثور پر اوومه دغه وسو، او د امن پر 28مه به فکر کوم. د امن پر 28مه باندې میر اکبر خیبر چې د خلکیانو د ګوند یو غړی و، ما خپل هغه وخت نه پېژندی، نه مو نوم اورېدلی و. دا ترور کېږي، په مرموز شکل باندې ترور کېږي. د دې قاتل تر اوسه معلوم نه دی چې چا مړ کړي، څنګه یې مړ کړي، په څه صورت یې مړ کړي. خو کله چې هغه مړ کېږي، د ده په جنازه کې چې بیا په شهدای سالین کې ښخوي، نو بیا په دغه وخت کې د خلکیانو مشران د نور محمد ترکي په مشرۍ ډېرې احساساتي ویناوې کوي. حتی داسې اخطار هم ورکوي چې موږ به د خپل شهید ملګري انتقام اخلو. دا خبرې نو تاسو ته معلومېږي چې بیا داود خان هغه احساساتي سړی و، پر هغه باندې بیا څومره بد تاثیر کوي. نو په دغه وخت کې چې دوی کله د جنازه ښخوي، د جمعې په شپه جنازه ښخه شوله د میر اکبر خیبر. د پنجشنبې ورځ د جمعې په ورځ د میر اکبر خیبر پاچا اخیستل کېدله په شاید د شمشیره مسجد کې. د دې پاچا یم زه خپله شاهد یم. دغه وخت د جمعې ورځ موږ د عسکري څخه دغه سوي وو چې په د عسکري کې زموږ د ناستې ځای د تیمورشاهي سینما لاندې یو هوټل و. دلته زموږ د کندهاریان خلک موږ دلته کښېناستلو، د جمعې په ورځ به سره یو ځای کېدلو. نو موږ چې دا هوټل ته راتلو، په د نري پرت لیدلو، د پلي باغمامي د پل بغل چې دا بل نری پل دی، تر دغه لام دا کتارونه د خلکو د پاتې دغه پذیرایي خلکو تر دغه ځای هم راتېر سوي وو. یعنې د هغه شی د شمشیره مسجد څخه تر پلي باغمامي پورې دا دغه داسې کتار ولاړ وه. شاوې دریاب ته وې، مخانې د دوکانو ته وه چې خلک پذیرایي ته کول چې دا پاتې ته تلل. زما په فکر په زرهاو خلک به دا پذیرایي خلک، په سلهاو نه وه، په زرهاو. په دې کې نورو ښځې دواړه پذیرایي ته ولاړو.
نو دا پاچا په ډېر جم جوش او په ډېر دغه باندې واخیستل شول چې یعنې په زرعي خلک دونه ونیول او نور خلک مو ورتګ هم فاضل کېس. دا د میر اکبر خیبر پاچا و. نو باید موږ په دغه ورځ چې پوښتنه وکړو چې دا څه کیسه ده، د څومره غټه پاچا ده، بیا دی ویل د میر اکبر خیبر پاچا ده. نو کله چې د میر اکبر خیبر پاچا دی واخیستله، د شنبې د ورځې څخه بیا داود خان د دوی په نیولو پیل وکړ، چې تقریبا د ثور اوله ورځ. نو د دغه ورځ څخه بیا دی د خلکیانو دغه خلک د مشران یې تقریبا 8 نفر یې ونیوله، ټوله یې په نظارت خانه کې واچوله، بندیان یې کړل. ټولو کتاب ته داود خان امر وکړي. دا داود خان بل اشتباه دغه وه چې دا اردو یې سیاسي کوي، یعنې په دغه وخت کې د اردو په کتاب کې د امر وکړي چې تاسې هلته مارشونه وکړئ، په ټولو دولتي او ملکي ځایو کې امر وکړي، تاسې مارشونه وکړئ چې څه ملي خاینین نیول سوي دي، د دې په باره کې به بیا فیصله کوي. نو هغه و چې زموږ په فرقه کې، په کرغه کې، زموږ خپله فرقه چې د کرغه، په دې فرقه کې هم دغسې امر وسو. زه خپله دروازه کې کنټرول تخنیک یم. ملګرو موږ سیستم درلودی، یو نظام درلودی چې په هغه وخت په ټول نړۍ کې نه و داسې منظم نظام، نه داسې اطاعت او نه داسې دغه په ټول نظم په ټول عسکري نظامو کې لکه په زموږ ستاسې په افغانستان په دغه کې شو. نو په دغه وخت کې چې ما څخه چا پوښتنه کړې وای چې په دا 6 میاشتې د فرقې څخه کم موټر وتل دی، چیرې وتل دی، په څه کار پسې وتل دی، څو کیلومتره یې رفتار کړی دی، او د سیټ قمندان یې څوک. دا به ما ټولو ته راپور ورکړی وای چې دغه موټر، دغه لمبر یا ګاز یا جس یا جف په دغه کار پسې تللی و، د دغه سړي د دغه په کومنده، د دغه په مشرتوب او په دغه کار پسې تللی و. یعنې دا شیان ټول موږ سره ثبت. داسې یو نظام درلودی په دغه وخت کې. نو زه په دروازه کې کنټرول تخنیک یم. په دغه وخت کې د هندوان، د زموږ د دغه هندوان او د هندوان خو هره ورځ په 4 بجې تلله، تقریبا یو 200 هندوان هم په دغه کرغه کې موږ عسکر درلوده، شاوخوا کې هندوانو سکان سره عسکر وو، هغه بیا عسکري کول، د شپې کور ته تلله. نو د چهارشنبې ورځ د زموږ د کنډک کې یو نفر و د نورالله په نامه و چې د باجا یې وله چې کله به په فرقه کې موږ پروګرام درلودی، دی به تلي د کور بیا باجا راوړو، ښه اواز هم درلودی. نو بیا ټول چې هغه خلک چې کور باجا لري، تبله لري، اوازخوانان یې دي چې نشي په ولاړ شي کور ته، هغه آله د موسیقي دې راوړي، سبا یو مارش په فرقه کې جوړېږي. نو نورالله هم راغلی، پوښتنه مې وکړه مال چیرې ځې؟ وایي ځمه داسې سبا دلته مارش دی په فرقه کې. نو موږ دغه د ده د خولې خبر شو چې سبا په فرقه کې مارش دی. داود خان ماښام په تلویزیون کې اعلان وکړي چې موږ یو څه ملي خاینین نیولي دي، نو سبا دې په ټولو قطاعاتو کې مارشونه وشي. نو دغه و چې د سبا د جمعې شپه چې د ثور 9 ورځ ده، د پنجشنبې ورځ ده، د شنبې د ورځې څخه د دوی نیول شروع سوي وو چې د 9 ورځې باندې د ثور د اولې څخه زموږ په فرقه کې، د زموږ فرقه تقریبا 14,000 عسکر موږ هغه وخت د کرغې فرقې تشکیل وو. د 14,000 عسکرو کې نو یوازینی زه وم چې په دروازه کې کنټرول د تخنیک وم، تلای نه سوای. یعنې زما وظیفه دلته یوازې وه، حتی نه بل معاون ما درلودی، نه مې مرستیال درلودی، نه مې بل ملګری درلودی. هره ورځ بلا ناغه ساعت د 8 بجو څخه چې رسمیت شروع کېږي تر مازدیګر تر 4 بجو زما رسمیت دلته و چې زه باید د موټران ولیکم. نو زه نه سوای تلای. دوی مارش جوړ کړی دی، هلته مې هغه وخت ډېره تلوسه وه چې زه ولاړ شم دغه مارش هم ووینم څه کیسه ده، څنګه پېښه ده، خو بالاخره ما نه سوای کولی چې ولاړ شم، نو دلې پاتې شولم. داسې تقریبا د مارش به یو 2 ساعته تېر سوي وه. یو 2 نفره ملګري راله، دا خلک هم ما نه پېژندل چې خلکیان یې تر دغه وخته پورې. د کندهار وخت شناخته مې و چې کندهاریان یې په فرقه کې راسره عسکر وه. فکر کوم که خدای نه کړمه دغه یېره مې نه وه ډېره سوې ده. یو نوم بشیر اخګر په نامه و، بشیر اخګر. دا یو بل نوم نجیب الله و، نجیب په نامه و، نجیب الله. دا نجیب الله مې لا پېژندی، پلار یې په د کابل دروازه کې پرزهپروشي کوله، ژړه کرکولي یې پر سر کوله، ډېر داسې یو ښه سکردوسته سړی و. دا نجیب الله د دغه زوی و. د بشیر اخګر نه پوهېږم د توپخانې و، د نایاول و، خو د دغه سي و. نو دوی دوه راله، روغبړه سره وکړې، خدای دې راوله فیض محمد خانه جوړ په خیر. بیا مې ورته وویل چې دغه ولې رالاست؟ دا مارش شو، بهرهلته یو چای را جوړې کړ، ډېر نفس تنګ. په دغه وخت کې نو په د عسکري فرقه کې زما سره دغه یو سهولت د منکل و، د برقي منکل چې چای مې ایښولی سوی، بل چا دغه هم نه درلودی. یعنې هلته هېڅ چا ته اجازه نه وه چې یو ګرمي یا برقي منکل یو عسکر هم ولري. یو سموار مو درلودی، هلته رکیټې درلودې، یو سموار څخه مو چای راوړلی،
په یوه نیمکه په یوه افغانۍ بیا د تودو اوبو راډکوي چای مې خپلې وراچولې. نو ما دغه یو دغه درلودی، دې ته مې چای ورویشولې. بیا مې د پوښتنه ځینې وکړله چې نجیب جانه خیریت و، ډېر داسې ستړی ډېر حوصله دې د لاسه ورکړې ده. باره یې وویله چې نن زموږ د مرګ فیصله کېږي. دا چې خیر کې نجیب جانه ولې ستا د مرګ فیصله څوک کوي؟ وایي دا اوس چې دا مرګ شروع دی دا په دې خاطر شروع دی چې سبا زموږ مشران اعدامېږي. ستاسې مشران څوک دي؟ نو بیا درته تشریح کړله. ویې ویل چې هغه د کندهار سالم احمد زیری هم پکښې کې دی، دغه د خلکو د پرچم ګوندو دغه ټوله تشریح کړې. څه موږ معلومات درلودي د شرط تشریح کړې چې دا خلک سبا اعداموي، شاید نو بیا نور د خلکیانو ګوند ته هم ډېر تاوانونه ورسېږي او نور کدرونه هم د منځه ولاړ شي. او په لومړي قدم کې دا خلک دي دا مارش اوس په دا خاطر دی. نو بیا زه ده پوه کړم په دې موضوع، زه خپله نه وم پوه. دوی له ما سره ناست دي چې د ښار د خوا څخه اوازې رالې چې ازارات نمبر 1 ونیسي. په دغه وخت کې مارش شروع دی، موږ خبر نه یو. د کوایچار ټنګان راوتلي دي، سهار وختي ارګې محاصره کړی دی. راډیو افغانستان ته مو راغلي دي د ځینې کتاب، مثلا لکه بالاحصار کې بالاحصار کې موږ 3 کتې درلودلې، د پراشوټو یو پیاده غونډو چې زموږ د فرقې مربوطه غونډې سعودو دا شان ټول محاصره کړي دي، وختي راوتلي دي. یعنې هغو په سپېدو کار شروع کړی دی. موږ تقریبا 9 بجو ته یا 10 بجو ته یا 11 بجو ته خبرېږو. دا زموږ فرقیاشت دا هغه اصلي خلک به شاید خبر او خو زموږ دغه خلک. نو په دغه وخت کې دا اوازه راځي چې تاسې دغه وکړئ. نو حیدر رسولي چې په دغه وخت کې وزیر دفاع دی، دا فرقې ته باندې راځي، فرقې ته ځان رسوي، اتم فرقې ته. یعنې په هغه وخت کې ملګرو موږ 3 کلي اردوګان درلودل. کلي اردوی مرکزي چې 3 فرقې درلودې، فرقه ازاد چې په جلال آباد کې وه، 9مه فرقه چې په رشخور کې وه، 8مه فرقه د کرغې وه. ځینې مستقل قطاعات چې درلوده چې ما درته وویله د مرکزي کلي ورته په کابل کې ډېر و، یعنې 18 مستقل قطاعات نور مو په رشتي قطاعات هم په دې کې نقلیه مو توپچي مو مطب کلا کې توپچي کته وو، دا شیان وه. نو په دغه وخت کې حیدر رسولي راځي، دا د قطاعاتو قمندانان ټول نظام کرول ته راغواړي. دا نو موږ خپله په سترګو وینو دا جریان. هغه بیا دوی ته وایي حیدر رسولي چې دا وطن په تاسې ډېر مصارف کړي دي او تاسې تقریبا د وطن په وینو د وطن په سرمایه دغه هلته را رسولي یاست. نن وطن قرباني غواړي. نن په وطن کې څو ملي خاینین دي راپورته سوي دي، غواړي چې زموږ مملکت صدمه ورسوي. نو د هغه پر ضد باندې موږ اقدام کړی دی، د هغو د نیولو ترټولو لارې ته راوستلو دپاره ستاسې څخه کومک غواړو. ټول باید دا کار وکړي. نو زموږ ډېره بې کفایته اردو هغه وخت بې کفایتي یې دغه بولم. نو کله چې د حیدر رسولي د خبرې کوي، خو داسې چا ډېر د ملاتړ عکس العمل هم نه وشو، یوازې دغه د کنډکي ترمیم قمندان. زه هلته ملګرو په کنډکي ترمیم کې یم، کنډکي ترمیم چې د موټران ترمیم وي. نو په دغه وخت کې د اخري 6-7 میاشتې ما دلته عسکري وکړل. په دغه وخت کې د زموږ د کنډکي ترمیم قمندان دی، هغه بیا ورځي ته وایي پر دغه غاړه د زړه کښې دي، وایي ما جان پیداست یم، زه به ځان قربانوم، بل چا دغه عمل هم ونه کړي. کله چې دی تللی موټر یې خراب و، نو بیا دوی ټول چې زما دپاره یو موټر اماده کړي. په ټول فرقه کې موږ ډېر جیپان درلودل، هرې کښې و 2-3 جیپه درلودل. خو دغه یې نه اماده کول چې ده چې ورکړي دی پکښې ولاړ شي. ولې دا جیپ په ما پسې کوي دی، دا که بده ورځ ده که سبا دا جیپ ورک شو زما څخه به تسلیمي غواړي. ملګرو یو شی په هغه وخت کې موږ درلودی، یو پیشکش د مخابرې یو وخت زما څخه ورک شو، یو پیشکش په هغه شکل پیشکش چې ما پیدا کوی د کابل ټول ښار ما وغوښتي چې په هغه شکل یو پیشکش پیدا کړم، بېرته په هغه توره بسته کې د مخابرې کښېږدم. یعنې دا هم په تطبیقات کې راڅخه ورک شو، راغلي وو د دراني ته په تطبیقات کې، یعنې په دغه وخت کې پیشکش راڅخه ورک شو. د تطبیقات په وخت کې خامخا تاوان هم رسېږي، یعنې دغه هم ماته و چې ته باید دا پیدا کړې، بېرته په هغه کښېږدي. یعنې داسې شی تسلیمي. کله چې به یو قمندان تللی د کښې، بل به راتلی، دا دوی تسلیمي و در پیشکشه پر اعلان کېدل چې یو پیشکش کم وایي هم له هغه نه سوی ټول جسم دغه څه و. نو په دا خاطر چا جیپ هم نه کوي ور. د انضباط یو زوړ جیپ و د زموږ په فرقه کې د انضباطانو، دغه جیپ یې ورته اماده کوي. نو ده چې کله پر کوتل خیرخانه باندې موږ هغه دشت چمتله ته د کرغې پرکال ته یو بل نظام کرول هم لري، دشت چمتله ته. د دشت چمتله په خوا تر کاري زمیرې پورې 10 کیلومتره دغه سپېره دشت. اوس هغه ځای ګرده ښارونه دي، ښارګوټي دي، ټول
دغه سوي دي. نو پر دغه د چمتله باندې ولاړې کله چې دی تینو بیا هلته د انقلابینو یا د کودتاچیانو دی راوګرځوي ټینګ یې کوي بیا چا نه دی لیدلی ولاړې په خپله لار باندې د وزیر دفاع یعنې کابل ښار ته بېرته خپلې قومندي وزارت دفاع ته ونه رسېدی په لار کې ولاړې او زموږ فرقې د کنډکټانګ حرکت وکړي کنډکټانګ چې وویل چې ته ولاړ شه بس ژر کومک رسوه د رئیس جمهوریه او راډیو افغانستان وساته زموږ کنډکټانګ مشر علاوالدین خان نومېدی دا د غزني ولایت و دا د کودتاچیانو ملګری و موږ په نو فرقه نه ده په خبره یعنې دی د وخت څخه له ملګری دی اولین د ټانګان ووتل ملګرو هغه وخت د زموږ ټانګان د فرقې چې وه که درته هم د دې 50 ټنه 80 ټنه وزن و داسې ډېر درانه شیان وه چې خلکو دا په دومه جاني جګړه کې لا ایکسپایر وه په د کرغه کې دا ټانګان او ډېر جګ وه بیخي ډېر جګ او ډېر درانه وه لکه د اوسني ټانګانو په نسبت 4 وره درانه وه دا اوس چې پېر نسته یا په هغه وخت چې د کویچار نه بیا ډېر هلته عصري ټانګان وو نو دا ټانګان ولاړه د کرتۍ مامورین در خوشحال مینې د چوکه پورې د خوشحال خان مینې دا چوک چې دی دا ولاد باغ بالا ته ځي یوه کوټۍ سنګي ته ځي یوه د کرغې خواته راځي دلته ودرېدله په دغه وخت کې د عسکرو کیسه کول دا زموږ عسکر چې ورسره وه دوی ویل چې موږ دلته ودرېدلو د کویچار ټانګان د باغ بالا پر لوړه ولاړ دي نو بیا موږ ته امر وکړي چې تاسو دلې ودرېږئ موږ چې ودرېدلو علاوالدین خان له دې خوا په پښو ورایسته د قمندان د کنډکټانګ اسلم وطنجار دا خوا څخه رارایسته دا مابین چې رارسېدلو بالا یو په بل غېږ کې ونیول سره مچه کړل نو بیا ده ته ویل چې امر هغه ورته ویل چې ته خپله فرقه وګرځوه نور کابل موږ ټول دغه کړی دی یوازې خپل د فرقې خلک مه پرېږده چې کابل ته داخل سي یا دغه په ملاتړ وراسي د دغه در مخه چې علاوالدین خان ټانګان باسي زموږ یوه د کشف کتې 4-5 پیاده موټره تللې وه ښار ته د کشف د کتې هلته موږ کتې کشف په نامه یو کتاب درلود هغه د کتې کشف قمندان چې کله تللی و دغه عسکرو یې کیسه کول چې دا ورسره وه خو نو بیا راغله فرقې ته بیا چې کیسه وکړه ول موږ چې د کوه مرکز شفاخانې ته ورسېدلو یو تور جیپ په تورو ټوکرانو کې پوښلی جیپ و یعنې په تورو ټوکرانو یې پوښلی و دا جیپ ول هغه د زموږ موټر ودروي زموږ قمندان دغه چې وویله د کتې کش ته که د ځان خیر غواړې بېرته شاګرد شوه که نه نو بالا نو ستا خیر هم نشته ده غوښته چې راډیو افغانستان ته ځان ورسېده پیاده قوه یې هلته دغه کې د راډیو افغانستان ساتنه وکړي نو ول د زموږ قمندان چې دا خبرې وکړې ول د بېرته موټران شاګرد کړه دی خپله ولاړې د کرغې فامیلیانو ته فامیلیان په دا لار کې د کرغې فرقې څخه لږ مخته ول دی ولاړې کور ته بالا یې پر هغه ځای بیا فرقې ته راغلی هم نه دی هغه عسکر یې راغلی فرقې ته نو هغوی بیا دا کیسه موږ ته په دغه شکل باندې وکړه چې په دغه شکل باندې کیسه وه دا زموږ دې کیسې چې هغه دغه کیسیانې وې لکه کشف او ټنګ د دې نتیجه خو دغه شوله یو دغه مو درلودی د غونډې توپچي مو درلودی د غونډې توپچي قمندان بیا علي محمد خان نومېدی دا بیا د حیدر رسولي باجو یعنې د وزیر دفاع باجو د علي محمد خان د توپچي توپونه چې ډېر عصري توپونه موږ درلود هغه وخت دا بهترین توپونه وه د پیاوه توپونه هم درلود د ټانک توپونه هم درلود بیخي ډېر عصري توپونه وه کله چې دی حرکت ورکوي دغه د خوشحال خان مینې پر دغه ځای باندې د غټ علاوالدین خان نفر د ټانګانو د کنډکټانګ نفر دی راګرځي نو بیا د د کلشنکو په غاړه کې و داسې نو کلشنکونو پخوا د عسکرو غاړې ته اچوله او کلشنکو بیا دی بوتلې د ترافیک په غرفه کې دغه کوي کلشنکو بیا ونیو په غوږه توپنچه ور ونیول کلشنکو بیا د غاړې راویستې د لاسونه یې ور وتړل په ترافیک غرفه کې بندي کړي هغه علي محمد خان بیا چا نه دی لیدلی تر نن پورې ورک دی یعنې بندي دی چا نه دی لیدلی زموږ په کیسه کې یوازې د هفته د دوو غونډو د پیاده غونډ دا پاته و نور نو ټول کتاب چې دا زموږ دغه کتاب چې ما درته وویل چې هغه د څه کولی سوی هغه په دغه شکل شوله او د زموږ د مخابرې د کنډک څخه یو دغه ولاړلی د راډیو افغانستان ته په هغوی کې یو رضاخان و د رضاخان دوم بریدمنو په کام هزاره و دا بېچاره هلته په راډیو افغانستان کې د کویچار نفرو په شهادت ورسوي د هغه ځای ځان ورسوي د راډیو افغانستان پرې دا هم ولاړې د منځه خو یوازې نه دغه چې پاته و د هفته د دوه غونډو هفته د دوه غونډ چې امر وکړي چې تاسې به ځان رسوي ارګ ته دغه ته کرغې څخه ملګرو تاسې ته معلومېږي د کابل ښار یا پیاده غونډ رسېدل هغه عسکري باندې په پښو بیا پر داسې لارو باندې چې هغه لارې یعنې عمومي لاره نه ده زموږ عمومي لاره بنده وه دا خو دلته غره ته نیولې وه د علاوالدین خان چې د انقلابینو یا د کودتاچیانو ملګری و
نو بیا دوی داسې ولاړل چې ځینې د کمپنۍ خواته ولاړل چې بیا د هغې لارې ولاړ شي. په ثور پر اووم په کابل کې ډېر یخ هم یا بیا ډېر ټینګ یخ په دغه ورځ بیا ډېر ټینګ یخ. دغه خلکو ځان تر کوټې سنګیم نه ورسوي، یعنې دا زموږ غونډ. بالاخره هغه بېرته راغله، خپله کیسې ته راغله، د هغو په وسه څه نه کېدله. کیسې ته راغله، په کیسه کې دغه شوله. موږ ټول په کیسه کې یو. په دغه ورځ ماپښین دی، مازدیګر دی، دا د قومندان سریاور زموږ د قومندانۍ دم کپیلو، یو د استخباراتو مدیر تورن و. دا راغله نظام کارول ته، داسې په چکر راغلي چې دی د خپل اوضاع معلوموي. قومندان د فرقې مو تورن جنرال مصدق خان مې دی، په صدیق سیاه مشهور و. دا هم په کابل کې نسته تللی دی، مزارې ته تللی دی، مزارې ته د زیارت دپاره تللی دی، چکر دپاره هر شی چې و په د هغه دپاره تللی و. نو کله چې بیا هغه راتلی، بیا د نورو ملګرو د کوله چې پر کوتل خیرخانه خو د چا نه ونیوی، هغه هم بیا مړی و، ژوندی بیا تر اوسه چا نه دی لیدلی. یعنې هغه هم په هغه وخت کې ولاړې د بین. فرقه داسې قسم فرقه میراث هم شول. هغه د فرقې هغه مشهور قومندانان یا لوړ لوړ مشران ټوله ولاړله، یعنې چا ونه لیدله چې څه شوله. د هفتو غونډو پس له ډېرو دغه څخه نیمه شپه کې بېرته ځان راورسوي. په دغه وخت کې دغه راغله زموږ د فرقې د هندوان چې ما درته وویل 200 په شاوخوا کې به وه، د هر مازدیګر تلله کورو ته. نو په دغه وخت کې دوی پاتې شوله. بیا ما د دغه څخه پوښتنه وکړل چې ما دا دغه ډېره بخښه غواړم ملګرو، اوبه مې د ګیلاس ته واچولې، زه به غړپ اوبه وکړم. نو د سیکانو هندوان چې د اکثرو په فرقه کې د امربر دغه اجرا کول. امربر هغه ته ویل چې د یوې کتې څخه بلې کتې ته مکتوبونه رسول. دوی دغه وظیفه درلودله. بیا هغه هم پاتې شول، ټول د فرقې په دروازه کې ولاړ دي. په دغه وخت کې د فرقې یو دغه استخباراتو مدیر، یو دغه یاور چې د قومندان و، هغه راغله. مې هم پوښتنه ځینې وکړه، سلام یې ورته ووایه. بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې یاور صاحب تورن صاحب خیرات دی، دا اوضاع داسې ده، موږ ته حالات هم نه رامعلومېږي د ده باندې څخه. بیا دوی راته وویل چې انشاءالله شی نشته، خیر خیرات یو څه شورش شوی و، هغه هم له منځه ولاړې، دفه شو. د دوی د دغه خبرې سره چې د دوی کله د خبره کول، تیارې به رالې. تیارې دغه وخت نو تقریبا مازدیګر ته نږدې وخت دی. تیارې به رالې، پر د ارګ باندې دغه شولې، کلاوه شولې، بېرته به پورته شولې. موږ د کرغې څخه لیدلې. کرغې فرقه ډېره په لوړه کې هم ده، د ملګرو دوستانو به لیدلي. درب دروب مو نه اورېدی چې څه شي درب دروب دی، نه مو د ښار د اورېدی، نه مو د ټنګانو د اورېدی. نو په دغه وخت کې د فرقو د تیارو پر دغه ارګ باندې کښته پورته کېدلې. نو په هغه وخت کې به شاید یو بمبار هم کړی، خو هغه بمبار داسې بمبار و، بیا د زموږ د فرقې د بمبار درته کوم شاید هغه هم په دغه شکل. خو د تیارو غږ او د تیارو د دروند اواز هغه وخت موږ نه اورېدلی. دغه له خلک ډېر بیرول. یعنې زموږ د کتاب د اردو داسې ساتل شوی، اردو چې په 40 کاله جنګ نه یې لیدلی، محاربه یې نه یې لیدلې. یوازې موږ تطبیقات اجرا کول په یو 3 میاشتې کې. په هغه کې موږ د یوه ټاک اجازه نه درلوده. یعنې داسې بېده اردو و، بېده اردو په دوی و. په اصطلاح ډېر بې کفایته مو، بې کفایته چې اوس دا زما په خبرو کې تاسو ته څرګندېږي چې زه یې تاسو ته کوم. نو ده چې دا خبرې کولې، هلته دغه کیسه وشول. په دغه وخت کې د ارګ فیصله شوې ده، یعنې ارګ خلاص شوی دی، ارګ ټول کار یې خلاص دی. یا پر ارګ ډېر محاصره دی، ټینګ جنګ شروع دی. د 3-4 ټانګان د ارګ په ارګ کې ملګرو دا یو شی باید د ارګ معلومات درکړم چې په ارګ کې موږ 1500 هلته عسکر درلوده. 1500 مو داسې عسکر درلوده. دغه راکټان چې نن ورځ موږ تاسې وینو چې دا زموږ عسکر و، د مجاهدینو څخه و یا د نور، دغه وخت ډېر کم و. دا په کتاباتو کې موږ نه درلوده، یوازې ارګ درلوده. کلاشینکوف په ارګ کې و، او دغه راکټان چې دا زجې ټانک دی، دا یوازې ارګ درلوده. یعنې موږ په ګر کتاب کې په ټول فرقه کې مو یوه دانه نه درلودې، نه مو کلاشینکوف درلودې، نه مو دغه راکټ درلودې. یعنې زموږ سره یوازې کارابین توپکان وو. 5 دانې مرمۍ یې خوړلې، د کارابین په نامه وه، روسي توپکانو دغه را سره وه، د کارابین. نو موږ به ویل چې ارګ په داسې وسلو مجهز دی چې یعنې هغه د دې نه دي چې څوک چې تعرض پر وکړي. پر هغه سربېره هم دوی خپل مقاومت کړی و،
څلور ټانګه هم درک په دروازه کې د دیوالو شاوخوا ویشتلي وه، یعنې هر څه نه و سره دننه سوي. خو په دغه وخت کې د هر قمندان د نه پوهېږم چې دغه وخت کې داود خان په شهادت رسېدلی دغه کار خلاص دی نه دی خلاص، خو د هر قمندان د زموږ د کندهار ولایت یا د روزګان ولایت سفجان خان نومېدی دا دغه ته تسلیم شوی و، د انقلابینو ته یا د کودتاچیانو ته. موږ بیا بیانیه واورېدل، خپله مې خبرې مو واورېدې، هغه بیا راځم جریان درته وایم. نو زموږ په فرقه کې د معلومات خو بیا موږ قرار خبرېږو چې هغه څوک دغه ځای راځي، هغه عسکر راځي د معلومات موږ ته وایي. زموږ فرقه لا تر دغه وخته په هېڅ نه ده خبره، یعنې په دغه وخت کې څه پېښېږي هلته څه پېښ شوي دي، یعنې په اصلي واقعیت نه ده خبره. دا د اتمه فرقه چې دا د افغانستان په مرکزي کلي اردو کې چې دا درې فرقې وې تر ټولو نامجازه فرقه دغه وه چې دغه کارونه کارنامه یې ما تاسو وویل د ټولو کتاب چې دغه یې وکړل، یعنې هېڅ کومک یې داود خان ته ور ونه رسوي یوې کې. په دغه وخت کې یوازې د غونډې سعودي قمندان د نوم یې رڅخیر دی، نه پوهېږم محمد محمد خان څه په نامه و، خو یو څوک و. دغه ډېر کارمانو دې ته په هغه وخت کې داود خان 70,000 سرخان هم ورکوي، 70,000 افغانۍ بیخي هغه وخت ډېرې وې، داسې د سرمسوانو معاش 2,500 افغانۍ و. دغه وایي را تاسو پر هر چې ځان رسوي د پښتونستان میدان تاسو ته ملګرو معلوم دی دا د ارګ مخ ته دی دستي. نو کله چې پر دغه ځای وایي رالی بالا هغه د کوایچار نفرو دی ټینګ کوي، برای هغه د پیاده دغه ګرځول قطار ودرول. دغه په دغه وخت کې خیبر هوټل هم دی، تاسو به لیدلی اریانا سینما هم ده، یو خواته د مالیې وزارت دی، هغه بلې خواته د پلان وزارت، هلته بیا پرخي سینما، دلته کابل بانک دی، دې خواته رئیس جمهوري دی، دغه د پښتونستان میدان پر چار اطراف. نو دغه چې ول ټینګ کوي دا قمندان یې د غونډې سعودو پیاده قمندانو دا په بالاحصار کې و، دا هلته ډېر نږدې و تر ټولو د ځان. دغه نه وایي دغه باره دې ته ول د عسکر چې لاسونه پورته کړي داسې لاسونه، ول د عسکرو کیسه کوله، یو عسکر لاسونه داسې لږ کښته نیولي وه، داسې نه و نیولي. ول دا خو د کوایچار نفر رالی پر دې ځای باندې دلته داسې ووایي دا ویې ویل داسې غوټ ور مات کړي دي چې ول تاسې کښېږدئ توپکان پر سړک لاسونه پورته ونیسي، دا یې ونه ونیولې، هغه یې په دغه شکل باندې دلته وه پر د سړک پر دغه باندې. خو بالاخره هغه لاس مات شو، برای ول مرش مر د خیبر هوټل چې ټوله پر دغه میداني خیبر هوټل په نامه و هغه وخت، اوس نه پوهېږم چې څه دي په هغه ځای کې، دا یې ټوله مرش کړه د هوټل ته، دی هلته بوتلله سلاوې پر دغه ډمبر پرتې وې، بیا دوی ټولې کړلې د کوایچار نفر و. یعنې دا خلک یې هم خنثی کړله، دا حمله یې هم خنثی کړه. د داود خان د کومک لپاره د بیابان څخه یوې کتې کومک نه کوي، یعنې په ټول کابل کې د جلال آباد څخه د یونس خان په نامه یو څو قمندانو په جلال آباد په فرقه کې هغه حرکت راوکړي دغه څخه د جلال آباد څخه تر مایپره نه راورسېد، یعنې مایپر ته چې راتلي 3-4 ټانګان یې ما درته وویل چې هغه په دغه شکل ټانګان وه لکه دغه چې خپل د فرقې درته هغه کړل 4-5 ټانګان یې پر لارې چپه سوي وه. خو دغه یونس خان او والي صاحب چې په هغه وخت کې د جلال آباد والي و عبدالخالق خان رفیقي، دوی دواړه هغه هم دغه د خوا څخه ټینګ شوله، یعنې ولاړله چې وروسته یې مړی ژوندی د هغو هم چا نه دی لیدلی په شهادت رسېدلي دي. خو هغه هم یعنې کابل ته ځان نه حتی پلچرخي ته هم نه راورسېدل، کابل ته هم نه راورسېدل، د هغو حمله هم خنثی شول. په دغه وخت کې د رشخور فرقه پاته وه، د رشخور په فرقه کې یو کندهاری و چې په هغه وخت کې ډګروال و هاشم خان نومېدی. یو عسکر کیسه کول د عسکر د خولې درته وایم، نو د هاشم خان ول ډېر سخت مقاومت وکړي د کودتاچیانو سره، یعنې د داود خان طرفدار و. د عسکر کیسه کول ول ما چې شپه شوه دلته د شپې تر 11 بجو یې لا په دغه شپه جنګ وکړي کې در سره له جنګ کړی و. نو بیا د عسکر ول ما چې ته بچې سګرټان راډکوه، ول هاشم خان راته ویل. هاشم خان ډېر باتوره غښتلی ډګروالو په دغه وخت کې تر ټولو ډېر مقاومت چې نو د کودتاچیانو سره وکړي یا ارګ وکړي یا هاشم خان وکړي، یعنې بل چا نه دی کړی. دغه هاشم خان نو شاید دلته په دغه کې څوک وپېژني و دلته چا راته وکښله وایي کاکړ صاحب هغه کندهاري قمندان هاشم خان کیسه وکړه. نو هاشم خان هم په دغه د کارتیسې په علاقو کې شهید کړي، یعنې په د عمومي سړک چې د جمزنګ څخه ځي دغه ته تر د کارتیسې پر لړۍ رالی په جنګ رالی. نو په دغه ځای کې نور هغه هم نه وتوانېدی چې نور ښار ته داخل سي، یعنې په دغه ځای کې هاشم خان در سره جنګ وکړي، خو بالاخره هاشم خان په شهادت ورسېدی، هغه هم لم خنثی شوله، ټوله د منځه ولاړلی. په دغه وخت کې د مازدیګر چې ما درته ویل تیارې وې، دغه جنرال رفیع د تیارو قمندانو نه پوهېږم څوک په دغه یو نامه و
هغه چې د تیارو د غور سره وکړل نو بیا دی هر کې چې داود خان په شهادت رسېدلی دی ارګې نیولی دی پر 7 بجې راډیو افغانستان یعنی 7 بجې د شپې په دغه ورځ راډیو بنده ده نو ټول موږ راډیو ته منتظر یو زموږ د ګور سره راډیوګانې راسره وې ما خپل هم راډیو درلودله ټولو ملګرو درلوده اکثرو پر 7 بجې په دغه ورځ دا زموږ عسکرو ته د ټول پیرکې دا چې ما در ټول 14,000 عسکر په دې کې اته چې دا زموږ کنډکې ترمیم چې مستریان وه دغه چې بیا نوي سکان ورکړه هغه د مستریانو یعنې نوي نوي تر اوسه چا نه وه اغوستي ټول عسکرو چې نوي نوي دریشۍ په دغه ورځ ورکړلې او ګرد یې مجاز کړل چې د خپل هغه په اصطلاح هغه چانټه و توبراک توپک ټولو چې ورکړل د ټولو په دغه کې وه یعنې د کادر تیارو د میدان قمندان بالکل ستاسو خبره سید دغه به وشاید نو بالا دا د کومک دور سره وکړي یعنې وایي کوه مازدیګر کومک تر مازدیګره پورې هغه نور سره کوي دا کومک مازدیګر سوی دی دغه کومک ده تیارو نو په دغه وخت کې ټولو ته د توپکان ورکړه ګر یعنې ګر فرقه مسلح کړله پر 7 بجې چې کله راډیو افغانستان د کودتاچیان نیسي دغه اوله بیانیه چې ورکوي د اسلام وطن جار یو ډېر یو نری اواز و د ښځې اواز و نو هغه په د خپله دغه کې وایي چې موږ ټوله د انقلابي شورا اعلامیه صرف دغه وایي وایي تاسو چې په هره کیته کې یاست په هره فرقه کې یاست په هر دغه کې یاست خپلې سلاوي پر مځکه کښېږدئ نور قدرت د انقلابي شورا په لاس کې دی د داود رژیم د بنځه ولاړې یعنې د یحیی خان کور ساره بیا د یحیی خان کور په دغه وخت کې له داود دغه کوي کله چې دا یو اعلان کېږي زه په دغه وخت خپل په نظام کارول کې په کنټرول تخنیک په شعبه کې یم دا اعلان چې مې واورېدی په ټوله فرقه کې یعنې په ټول فرقه کې دا خلکو چې د سلاوي اخیستې مجاز دا ټولو د سلاوي خپل سامنصبانو ځینې ټولې کړې په کاغوشو کې بیرته په سلاکوټو کې بندې کړلې اته د سلاکوټ پیردار چې په پخوا په توپک و د دغه سره توپک واخلي سوټه ورکړي چې د توپک ورک نشي دا به سبب ما تسلیم زما څخه به څوک غواړي د اردو بې کفایتي د دغه اندرته چې د یوه راډیو په اعلان دا ټوله فرقه ده یعنې بیخي ډېره فرقه وه بیخي ډېر انسانان وه دغه یوه فرقه چې مقاومت وکړي په یوه کال هم دغه نه سوی نیولی په یوه کال جنګ کې دغسې خلک وایي دا په یوه اعلان زموږ د فرقې دغه حال نو ټوله دغه به دغسې وه یوازې رشخور دغه کیسه چې راوتلې وه د شام خان په دغه په جنګ اخته وه د شپې یعنې زموږ د فرقې پر 7 بجې دغه کیسه وه نو زما خپله دغه ته وویله په دروازه کې یو نفر راسره و یو ازبک راسره و حبیبالله نومېدی دا ازبک جګ غټ سره د انضباطان عمومي غټ ما چې ویله ته مه راسه زه ما سره پاته سه نو بیا ما د هغه څخه ما هغه ته وویل مالیا زه ځمه دغه شپه ده د مغربي شپه ده زه باید ولاړ سم هلته په خپل دغه کې یم خپل کاغوش کې یم بده ده ډېره دغه ده چې سړی باید دغه نه سي د ډېر زارۍ راته وکړل پات ساعت د دوی د 2 انضباطانو بل ادم خان مې دی هغه تللی و په رخصتي کور ته دغه بستره پرته دلته د مالیا خامخا څم ځینې ولاړم زه چې ولاړم خپلې کیسې ته په لارې ځم دا زموږ د سلاکوټ ته د کنډکي ترمیم پیردار موږ هم سلاکوټ درلود دا غلام غوث نومېدی راتی و اته مې دغه کوم چې مې کني بچیم سوټۍ ورڅخه دی توپک یې کلپ کړی دی دا زموږ اردو دغه چې هم د سلاکوټ د پیردار څخه اخیستی دي نو توت په لرګي سلاکوټ ساته یعنې ټول داسې تسلیم سه په یوه خبره یعنې دغه زموږ د اردو هغه د داود خان خواري وي هغه د 100 کالو اردو په دغه شکل باندې دا د ټوله د یوه سلا دغه کړله یعنې تسلیم سول دا د عین تسلیمي معنا ورکوي چې هېڅ مقاومت نه کېږي ولاړو په کاغوشو کې بیده سولو موږ بیده یو خبر نه د شپې د کویچار عسکر راغلي دي فرقې ته راغلي فرقې ته نو راغلي دا زموږ د کنډکي ټانک د عسکرو په توسط چې هغه ماته وویله چې هغه پر خوشحال خان مینې پر چوک د ټانګانو خولې موږ پخوا راولي دي چې موږ کومک ونه کړو یعنې په دغه وخت کې دوی راغلي دي بله زموږ خواته خولې راړولي دي د ټانګانو دوی د کویچار سره ملګري سوي دي دا خبره بیا سهار موږ ته واضح سو هغه مو درته وایم چې څنګه کیسه وه سهار وخت چې موږ په خپلو کاغوشو کې خو نو ټولو درشي بوټونه مو هم نه دي کښلي یعنې په داسې شکل یو بوټ څه نه دي کښلي یعنې کته زاره چې نمبر 1 دی موږ په کاغوشو کې به د کویچار عسکر ننوځي توپکانو څخه دي لاسونه پورته کوي لاسونه پورته نیولي دي په تخت مځغلی در میداني پر هلته یو میداني د عسکر پر یوه ځای کښېنوي سایمنصبان چې راسره دي ټول یو سایمنصب نه دي تللي که 5,000 سایمنصبه که 2,000 وه که 1,500 دا هم دلیل سایمنصب هم لاسونه پورته په نیسي هغه بیا په یو میدان یې کښېنوي موږ پر بل میدان کښېنوي په سترګو سره وینو دوی موږ ته ګوري موږ دوی ته ګورو
ټوله ژړې ژړې ګورو تسلیم شوي. دا د کوایچر عسکر چې ډېر فرقې ته راغلي 100 نفره یا 1.5 نفره وي بالا نه دي، شاید 15 شپېته او بیا به زموږ د کنډک ټانک د افسر ملګري وو، ټول یې راویسته پر میدان یې کښېنولو. اسیا منصبان یې بیا وروسته دی نو د دې دریشي ما دغه دې نه کوي نو بله د زنګونچېش ناست بیا دې بوتله مسجد ته یو مسجد په فرقه کې یو مسجد شاهنواز خان یو وزیر زموږ قمندانو د فرقې د دغه سجکسیا مخ هغه جوړ کړي نو هغه یې دې ټول بوتله په مسجد کې کښېنوله، موږ یې په دغه کې کښېنولي په د میدان باندې. موږ دلته په د میدان باندې ناست چې په دغه وخت کې د مطب کلا څخه د مطب کلا کې د توپچي کتاب موږ درلوده، د دې څخه ګولۍ موږ ته کش شولې، د فرقې چې کش کړه 45 ګولۍ د مطب کلا څخه د توپ په ګولۍ د فرقه وویشتل. دا ټولې ګولۍ په هوا پټاوېدلې، یو رقم ګولۍ وې، زه نه پوهېږم د څه رقم ګولۍ وې، په هوا به پټاو شوې. د فرقې ټول کاغوشونه چې د زموږ تعمیران دا ټول چادري وه، دا پر ځای په دغه شرنګۍ به زموږ بغل ته یعنې موږ په دغه ټوله دغه کې 2 نفر عسکر شهیدان کړه. یو دغه ببلاش ماته استوله په نظام کرول کې د انضباط وو، یو بل د کتای کشف عسکر وو چې هغه د ده سره وو. دغه دین نو په دغه کې د ټکان کېږي دلته موږ زیر پل ورته وایي، د کرغې د فرقې چې چیرسې د دروازې فقط 60 متره یا 10 متره دلته د سړک دا د فرقې ما چې مال مانده دی دغه مانده راوتلی دی، دوی تللي چې د زیر پل ته ځو، په دغه ځای کې دوی دواړه د ګولۍ یو پر ځه پکښې مښتې وه، په شهادت ورسېدل. دا د مطب کلا ګولۍ چې خلاصېدلې په دغه وخت کې جټ تیارې هم رالې فرقې ته چې رالې، خو دا غره د انسانانو نه واورېدل، یعنې دا غره پر موږ دونې تاثیر کوي لکه اټم چې راباندې استعمال کړي. چا لیدلی نه و تر اوسه دا اولین وار و چې موږ د جټ تیارې غره په دغه شکل اورو. د هغه څخه بمان د فرقې ته د تیارې څخه راوغورځوله، یو 3-4 واره پر موږ باندې داسې کښته و پورته سولې، یو 2 بمان یې راوغورځوله. د بمانو ګرنیټانو چې ما تاسو ټول شاید پرارګ بم دغه شیان وه. کله چې بیا د تیارې ولاړې موږ غار وکتې، دونې غار و لکه موږ تاسې غری دونې غار یې بالا نه و کړی، لکه یو چرګ چې پکښې نه یم، دا فکر کوم ګرنیټ و د تیارې راوغورځوي زموږ د وارخطایي یا بیرولو. ګر چې موږ تسلیم وو، موږ جنګ نه کوو، موږ یو هم د جنګ نه یو. جنګ خو ما تاسو ته وویل چې ټول مشران دغه سول، عسکر خو نه بیا کله جنګ کولی شي. مشران ټول ځانونه خلصلا کړه، سله کوټونه یې ګر لاکو مور کړل، ټوله ولاړل په خپله لار باندې. نو جنګ نه و، دی نه و خبر، دی رس خبرېدله چې دا یې فرقه ده، خدای داسې نه چې کوم تاوان پېښ کړي یا بله وکړي یا بله وکړي، او خو د دې د احتیاط په خاطر موږ سره دغه عمل وکړي. په دغه وخت کې موږ ټول دلته ناست یو، یو سیاه منصب رالی، هغه راته وایي چا څوک راډیو لري، راډیو چالانه کړي، راویې باسي، د کښنه کښنه کې درختې مو د بغلو ته وړي، په درخت ته یې وځړوي چې نور یې مه اوري. نو په دغه وخت کې موږ راډیوګانې ورته راایستلي دي، په راډیو کې وایي چې بس د یحیی خان کورنۍ د تل دپاره د منځه ولاړ. د یحیی خان کورنۍ ظاهر خان او نادر خان نوم نه اخلي، یعنې د یحیی خان کورنۍ د تل دپاره د منځه ولاړله. قدرت د انقلابیانو په لاس کې دی، د خلق دیموکراتیک ګوند په لاس کې دی. نور په افغانستان کې د شاهي رژیم ړنګ سو د تل دپاره. دا اعلامیې چې بیا د ملي نغمې وراچي، بعد د پتله څو خبرو دغه کوي بیا هغه وراچي. نو په دغه وخت کې اسیا منصبان پیدا سول، ځینې په د عسکرو کې خلقیان و، موږ نه پېژندل. نو بیا وایي که څوک غواړي د یحیی خان د کورنۍ د خیانتو په باره کې څوک څه ویلی سي، یا د چا څه زده دي، یا څوک څه معلومات لري، کېدای سي چې خبرې وکړي. نو په دغه وخت کې ځینې ابن الوقت خلک بیا پیدا سو دستي، چې بیا به ولاړ سوله 100 کمه نالت و 100 کمه بدې خبرې بیا په شاهي رژیم او په داود خان پرې شروع کړې. په دغه چې په د اوله ورځ د اول سهار دی چې دوی په دې پوه سول. نو دا کیسې شروع سولې، نو انقلاب وبلا رالی. په دغه وخت چې موږ په دغه وخته یو، په دغه وخت کې د فرقې د کنډک ټانک قمندان علاءالدین خان چې اندړ و، د غزني و، پښتون و، دا رالی. بس بلا موږ ورته ولاړ سولو، ستړی مه سې راته وویل ژوند مو ورته ووایه. نو بیا اول خو بخښه وغوښتله چې زه بخښه غواړم پر تاسې باندې. دغه د مطب کلا ګولۍ په دې خاطر سوې چې دا خلک نه دي تسلیم سوي، هغه خبر نه و چې تاسې نه یاست تسلیم. نو دغه به ماته بخښه کوئ، تاسې به خامخا سره زیر سوي بیرېدلي یاست، او برای شپه مو ډوډۍ نه ده خوړلې، ټوله وږي یاست. په دا ټوله شپه نو چا څکه نه ده کړې، پرون په غرمله وخوړل سوله د شپې ده. که دغه کې اشپزخانه کې دیګونه ډک د کروانې پاتې دي، نو ولاړ سي خپله ډوډۍ مو راوړي، کروانه مو وخوري، هر یو په خپل ځای کې بس استراحت وکړي، د ډله ییزو حرکاتو څخه ژغورنه ځان وژغوري. او د فرقې قمندان زه یم، نور په دې فرقه کې صلاحیت بل څوک نه لري. د علاءالدین خان وایي چې زه د فرقې قمندان یم، نو بس قمنده زما په لاس کې ده، شاهي رژیم ړنګ سو. دا خو نو د ده خبرې وې چې بس ولاړې دی په خپله لار باندې.
علاوالدین خان موږ ډېر خوشحاله سولو د دغه تکلیف خلاص چې پر د میداني ناستو د زنګونچې شابله کم نو ولاړو ډوډۍ موډۍ مو د کروانې راوړله بیا خپل کتاب کې وو داسې آرام سلو موږ چې پر موږ دغه راغی عسکر خو نو بلا په څه دی عسکر چې ورځ آرام وویني د دغه څه په خلاصو د تعلیم او د ځغاستې او د سپورټ هلته خو ډېر شیان عسکر ډېر ستړي وو نو دا زموږ دپاره مې یو غنیمت و نو 4-5 ورځې داسې وو لکه په خواږه خوب چې بیده وو په دغه 4-5 ورځو کې ورځ پر د دې په زموږ ډېر ښه میدانونه درلودل په د پیرکه کې نو باره سټیج جوړ کړي مارش یې جوړ کړي په دغه وخت کې بیانیې مو ورکولې نو موږ هم په دغه وخت کې ناست وو نو په دغه ورځ چې ما درته وویل د پیرکې ته ټانګان راغلي وه څوک راغلي وه نو باره دوی راولاړ شو مجید خان نومېده زموږ د شاولي کوټ دا خورزابیتو ټانکیست و مجید خان شاید د زما په لایف کې څوک ځینې ملګري وپېژني خو زه نور نه پېژنم هلته مې پېژندی نو دا مجید خان په دغه شپه دوی وایي اولین کارمان مجید خان و چې ټانګ یې پیرکې ته راوست یعنې چا زړه نه سوی کولی وایي چا ټانګان هم زړه نه سوی کولی نو یوازینی دی و چې پیرکې چې ټانګ د مجید خان صفت یې شروع کړي نو مجید خان باره سټیج ته ولاړ شول زه به پر یو سګرټي باندې قومندان یو وخت اپس کړی وم په دغه وخت کې نو بیا چا غیرت نه سوی کولی نو ما راوستي د ټانګ نو د مجید خان ډېر وستایل سو ډېر یې لوړ کړي د پیرکې چې ټانګ ده راوستلی و دغه مجید خان خورزابیت و ګرچې خلکین نه و دی خو بلا نو پکښې وتی کارمان سونه یې پرې د کارماني وکړله بیا نو ولاړ یې د دوی په ټل کې پسې ورګډ هم سو مننه ژوندي اوسئ د ټولو سلامت علیکم السلام وایم اوس که ورونو چا پوښتنه درلوده پوښتنه هم کولی شي زه به د پوښتنو جوابونه هم ورکړم کار چا کومه پوښتنه درلودله په دغه معلوماتو کې چې دغه معلومات چې زما دلته وایي مجید خان به اوس مرتد شوی شاید ولې اوس مجید خان ته زه فکر وکړم مجید خان شاید 2 کاله یې سینه اوښتی دی دا چې چیرې دی څنګه دی په کوم ځای کې دی ما ته خپله را معلوم نه دی نن بیا لیدلی هغه وخت چې نو کارمان وشو دی پر دغه یې ولاړ کړي نو په دغه وخت چې دا مارش کېږي په دغه وخت کې کوښښ کوي یار یو چې د لینن و مارکس صفت وکړي او د امریکا د امپریالیزم غیبت وکړي نو یو ولاړ شو بیانیې ته باره وایي دغه کې به یو ټوکه موکه مو ویله ول جلال پور د وخت په تیاره کې سپور و د امریکا رئیس جمهور و ول باره یې د معاینې ته وویله د جیبه څخه $1.5 راوکښله ول زه به دا لاندې ور وغورځوم هلته به یو څوک واخلي خوشحاله به شي دوی په دا سټیج باندې دغه کوي او دوی چا څه کوښښ کوي د غریبانو غیبت دلته چا ډېر کړی و هغه کارمان و هغه ښه په اصطلاح د دوی سړی و نو باره یې معاینې ورته وویل که ته غواړې چې د افغانستان د امریکا نفوس خوشحاله کړي نو خپله ځان د تیارې څخه وغورځوه ټول به خوشحاله شي په دا $1.5 به یو سړی خوشحاله شي او که ته د تیارې څخه ولوېږې ټول د امریکا ولس به ستا د مشکل څخه خلاص شي دا دوی وایي معاینې په داسې شکل باندې ورته داسې مسخرې وینیم نورې کېدلې بل یې ولاړ شو ول مارشال شاه ولي خان چې د ټول اردو مارشال و ول یو چا کتاب ورته راوړي د معاشاتو په دې امضا کوي ول چې داسې ورته وکتله هغه هلته نوشته وه چې جمع کل معاشات اردو یعنې 50 لکه یا 100 لکه ول دولی جمع گل کیست که معاشی صد ما قدر زیاد است یعنی جمع کلی به جمع گل ولویل یعنی دی پسخند پوات دی مقصد دغه و انو براوتل چې صاحب جمع گل نیست جمع کل است یعنی د تمام اردو معاش دغه د ټول اردو دا د دې خندا پسخندونه و چې په شاعر رژیم په دغه وخت کې واله ډېر ښه تسهیلات یې ورکړي چې ژوندی اوسې مننه مو بلا خانه خدای دې ژوندی لره امراض صاحب ستا غم دې نه وي خدای دې سلامت لره خدای دې غم مه راکوه نو په دغه وخت کې دوی چا څه خپله ټوکې ټکالې کولی سوای نو هغه د دوی کار و یو خندا او یو ټوکه جوړوله ملګرو په دغه وخت چې دا زموږ افتاد چېرې سود د بېغمۍ په دا پیرکه کې موږ یو څو کسه خلکیان درلوده چې دا 2 نومونه ما در واخیسته وختي تقریبا ګرده به 12 نفره خلکیان و دا 12 سره په عسکرو کې و یعنې د اصلي خلکیان چې هغه منل سوي خلکیان و چې د دې اصلي غړي وه په دغو کې دغه 12 نفره خلکیان یې بیا راواخیستل یو یې پر دا قطعاتو تقسیم کړل زموږ کیسې چې د واردات په نامه یو څوک راکړي چې هغه د سرونکلاو په کامل کوزۍ و واردات شاید ما د زما لایف خلک اوري ویې پېژني ما به د واردات پوښتنه وکړم هلته چا خلکي کړې کله خلکي سوی بری ویل چې ولسي صاحب اولاد ولسي په سرونکلا کې زموږ معلم و بیا نو زه هغه یې تجاوز کړم خلکي سولم دا واردات راته ویل
نو دا یو پر کتاب باندې وویشله، نو یو یې موږ ته په دغه کې راکړي د نور محمد طریقې او دې چې تر اوسه بل دی بلکل هغسې ده و فرید خان دغه کیسه ده دا به بلې لا به بلې تر څه وخت چې به بلې. نو د بارداد یو ساعت بیا موږ عسکرو ته غرمه د سیاسي درس په نامه د سټي پروګرام شروع سو. نیم ساعت بیا سایمن صبانو ته وایه د یوې څخه تر یوې نیمې پورې چې ډوډۍ به دوی وخوړل او موږ ته بیا یو ساعت راته وایه زموږ د عسکرو چې موږ چې یو ساعت وایه هغه سایمن صبانو چې نیم ساعت وایه. هره پېښه چې به شوې وي سیاسي پېښه ده به د خپل سیاسي و خپل پلورتاریا بیا راته تشریح کول او کارګري نظام یې راته تشریح کوي. حتی د سپارتاکوس کیسې به یې راته کولې چې سپارتاکوس څوک سپارتاکوس یو وخت په غرب کې یا په امریکا کې یو غلام تېر سوی و چې هغه کله به په هغه وخت کې د سرمایه‌دارانو د خپل غلامانو پهلواني په شکل ساتل، بیا یو د بل په مقابل کې جنګ ول چې په دغه کې یو سپارتاکوس په دې پورې روسانو یو فلم جوړ کړی و. دا فلم یې بیا موږ ته پر میداني کښېښوي په دغه وخت کې تلویزیون جوړ و د داود خان په وخت کې دا فلم یې راته کښېښوي چې د غلامانو څنګه د استعمار پر ضد مبارزه وکړه او ځان چې ازادي واخیستله. نو د سپارتاکوس کیسې به بارداد راته کوي نورې سیاسي موږ پېژندل نه اصلا خلک موږ مارکس هم نه پېژندی چې څوک دی د لینن نوم لا اورېدلی و. حتی خبره هم نه و چې دا کمونیستي مفکوره د مارکس دی. د دغه راته تشریح کوله چې دلته په نظامو کې چې په نړۍ کې یو عدالتي نظام دی هغه د کمونیستانو دی. یعنې هلته ول کار د قدرت په اندازه دی، مصرف د ضرورت په اندازه. یو سړی دی کار ډېر کولی شي مصرف یې ډېر لږ دی، یو سړی دی کار لږ کولی شي مصرف یې ډېر دی، باید دولت هغه ته رسیدګي وکړي. یعنې دا د دې شعار دی، په دغه شعار باندې د کمونیستي مفکوره پایي. دا موږ ته تشریح کول د بارداد بیخي ډېره تشریح کول. یوه کیسه یې درته کوم د دغه ځینې خلکي ملګري دي یا دوستان دي هغه اوس دا خبره نه مني. خیر خو هغه د دوی کار دی چې نه مني، ځان باید ویې مني. باید په دغه شي باندې موږ چې راپه کوو یو وخت موږ څه اشتباهات کېږي، انسانان یې ټوله موږ هم اشتباهات کړي دي. انسان چې ژوندی دی انسان دی د دې څخه خامخا اشتباهات کېږي، هېڅ چاره نه ده چې د اشتباهات ونیسي. کاکړ سره خوشحاله لکه دا خبرې د یو کتاب په شکل ولیکل سي آینده نسل ته. لمر صاحب ما ولا ډېر کوښښ وکړي، کشکې ما حوصله درلودی، ډېر کوښښ مې وکړي. ما دغه لایف خبرې تقریبا د ثور پر اوومه 3-4 واره نور هم کړي دي. هغه ایډیانې مې ولاړې ورکې شولې، ډېر تفصیلواره مې کړي دي، 1.5 ساعت 2 ساعته مې دغه کړي دي. هغه ایډي هم ورکه سي هغه دغه هم ورکه سي لکه تاسې چې وایاست دا که پاتې سي. ملګرو دا یو شی لکه لمر صاحب چې وایي زموږ په افغانستان کې چې تر 50 کاله د عمرونه اوس کم دي. دا زما خبرې داسې عجیبې ورته معلومېږي چې دا څوک دی څنګه ګډ دی وایي چې باید شهید کړو. سلامونه دا ورځ بلکل رفیقي صاحب ما صاحب پلار یادوري وکړله په دا لایف کې مې کړې ده چې وګوره د یونس خان یې دواړه په شهادت ورسوله. ستا پلار والي صاحب و د دې فرقې قومندان ما وویله رفیقي صاحب دواړه په شهادت ورسول. نو ملګرو هغه خلک چې سن یې تر 50 کاله کم دی، یعنې 50 کاله د عمر نه دی، دا زموږ خبرې نه دي پیدا ول د دې واقع 40 کاله کېږي د 4 کلن انسان نه پیدا کېږي. دا چې دی بیا پوه سوی دی کې پلار و خاندان خلکیان و د چا د لیبرالان و د چا د مجاهدینو هر یو د خپل کشران په هغه شکل پوه کړي دي، یعنې خپل په ګټه یې تبلیغ ورته کړی دی، خپل په ګټه یې پوه کړي دي. یعنې بېطرفه واقعیت چاته نه دی ویل سوی چې بېطرفه ورته ویل کېږي. زه د بارداد یوه خبره درته کوم، قسم قرآن هم درته اخلم که درواغ درته وایم یا په دې کې درواغ شته یا ضرورت ورته لرم. ګرچې بارداد زموږ د کاسي انډیوالو زموږ سره ډوډۍ هم خوړل او زما سره ډېر ښه په دې خاطر کول چې زه کندهاری وم، ژبه مې وه. دغه بارداد زموږ په فرقه کې ډېر په لنډ وخت کې 300 منصبان تر 500 پورې داسې ورک شول د ضد انقلاب په نامه. هغه هېڅ ګناه نه درلوده. هغه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو خان زوی و. پخوا خو د مسکینانو خلکو سره مکتبونه هم په چا نه سوی. د خان زوی به سایمن صف هغه ولاړې په کابل کې مکتب وایه، په کابل کې اکاډمي ویل، د پولیسو په کابل کې پوهنتون وایه. دا یې په دغه نامه په لاس ورکړله چې دا ضد انقلاب دی، هېڅ ګناه نه درلوده. دغه یو د مدافظل خان زوی زموږ سره عسکر و، د دې نوم هم فکر کوم علي احمد. دغه د مدافظل خان زوی ما ډېرې زارۍ ورته وکړې وه. دا د کندهار د مدافظل خان زوی دا په کشف کې عسکر و، اوس په ژوندی زما غږ به دا فیسبوک کې اوري. دا بارداد ته مال د خدای په لیاد دا مه کوه، ولیاده د فیوډال زوی دا زولکه پرېږدم، دا په لاس ورکوم ځینې کله مال مه کوه د خدای او د قرآن په لیاد. په ډېر زارۍ مې دغه ځینې پرېښوی. دا د مدافظل خان زوی ډېر ښه ځوان زموږ سره عسکر و هلته.
ګرچې ما شناخته هم نه و، ما ځینې السلام علیک شناخته و، یعنې انډیوالو هېڅ مې نه ورسره درلودله. نو دی وایي باردا څخه موږ د شپې په د موټرانو کې د 10 موټرانو په دا کې بېجېدلو، 4 نفره بېجېدلو، دا پر د میدان ولاړو، ګرمي وه په دغه وخت کې. دا خبره د دوی د کودتا 2 میاشتې وروسته ده. باردا ورته وایي باردا ده دا طبیعت سمه نه، داسې ورته وایي. د ما خبرې ته ښه متوجه سي، په دې خبره کې هېڅ نه مبالغه قسم درته اخم که سته. زما خپل ورم خلکي وو په فرقه کې راسره دی، عبدالعزیز خان مې دی، د ملګرو دوستانو پېژندي، زما خپل ورور دی خلکي دی هلته. زما ورور په اوکراین کې 5 کاله 4 کاله تحصیل کړی وو، د داود خان په وخت کې ولاړی، بورس ورته رالی. بیا چې داود خان نه و شهید سوی، 1 کال تر مخه بورس خلاص شو، د عربي پوهنتون څخه رالی. نو بیا د دې راسره سیاه منصب و، هغه هم خپله په دغه ډله کې و. ډېر ایمانداره سړی و. دغه مورد کې بیا کیسه درته کوم چې څنګه شهید سو، چا شهید کړي، په څه وخت کې شهید کړي، هغه کیسه به مو ټوله درته وکړم. روسانو شهید کړي په 1950 کې د جوزا پر 29 باندې روسانو وویشتي. هغه ډېر مردانه انسان و، خلکي و. نو دا برداد وایي دا دغه ته وایي دا زموږ ملګري ته، دا ملګري نوم یې متاسفانه یېر دی، هغه هم کندهاری دی. وایي بیا به چې خوا به داسې شي دا زما خدای دې ولې را دړې وړې کوي، نعوذ بالله نعوذ بالله، الله پاک چې په موږ دا خبرې نه کوي. هغه نو خو ما پوښتنه درڅه وکړه، بله خو نو زه نه یم په خبر نو چې ته خدای ته نسبت کوې، خدای ته ښه وایه بد وایه. بارو دا طبیعت چې موږ بولو دا هغه څه دی چې د انسان پیدا سي و، ژوندی سي و، مړ سي و، سپین ږیری سي، ضعیفه سي، واښه دې راشنه سي و، پلانه سي. دا که دا ستا ته چې خدای بولې، دا ستا خدای دې انسان دغسې دغه پیدا کړي، بې نطفې دې پیدا کړي چې ښځې دغه ته د نر نطفه ور نه سي یا بله ور نه سي، یا دغه واښه دې باران ونه سي، اوبه نه سي، دا مځکه دې زرغونه کړي. نو دا طبیعت دی چې دا شیان په وجود راوړي ټوله. او الله پاک چې په موږ نه کوي، خدای پاک چې په موږ نه کوي، پر دې باندې زر واره توبه ده. او دغه چې تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم بولي، دی وایي چې دا تاسې رسول الله بولي، دا یو ښه دانشمند تېر شوی دی. دا قرآن شریف یو کتاب دی چې تر نورو کتابو ښه جامع کتاب دی، یعنې ډېر شیان یې په دې کې څېړلي دي. دا د دې کتاب دغه څه حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لیکلو لوستل کولی نه شوی، دا د ده خبرې وې. ما تاسې ته وکړې په دې کې دغه یوه ذره مبالغه، یوه ذره کښته و بلابود د ما الله پاک د دوی سره په هغه دنیا کې یو ځای کې کومه غلطه کړې ده، یعنې دا د ده خپلې خبرې وې. کاکړ صاحب په کاکړ کې له کومې ضلعې شاخ سره تعلق لري؟ وروره موږ دلته په کاکړانو کې شاخونه نه لرو. نورالدین خانه دلته کاکړان ټول کاکړان دي، یو کاکړ دی، موږ په یو کاکړ شاخ کوو. دلته په کندهار کې دا خبره ډېره بده ده. او یم د کندهار په کندهار د کندهار سره تعلق لرم، د کندهار د ښار یم، د کندهار د ښار 9 کې پیدا شوی یم، په شپږمه ناحیه کې په دغه کې لوی شوی یم. د جهاد په شپو کې چې کله د روسانو سره جهاد و، زه خپله د هغه وخت مجاهد یم. بیا نو ښار څخه فرار رسولو تر هغه وخته چې بېرته ښار ته بیا هغه بله دوره طالبان راغلی، بیا نو موږ ښار بېرته سره پیدا کړه، بله دوره، دا دوره نه. تر دغه وخته مو توپک هم په لاس کې و، د خپل یو وخت روسانو سره جنګ و، بیا نو خپل د ځان ساتنه وه چې خپله مو ځان ساتئ. کله چې توپکیان راغله بیا خو نو هر یو ځان ساتي. په دغه وخت کې بیا ډېره ګډوډي وه، هغه حالات چې بیا خدای پاک پر افغانانو باندې نه راولي. انشاءالله راځم نه. ملګرو دوستانو که چا پوښتنه کولی سي، زما اوس هغه اصلي خبرې ډېرې هغه واقع خلاصېږي، خو نه چې یعنې بیخي ډېر موږ په دې موضوع کې نور هم دغه سو هر څه موږ ته ورلوېږي، خبرې اوږدېږي. نو دغه مې هغه خلص هغه دغه کیسه تاسې ته وکړله، ډېره خلص کیسه مې درته وکړله چې هغه ډېره دغه یعنې که اوږده یې ډېره اوږدېږي. ما تاسې خلص یو څه که څوک په دغه مورد کې یو پوښتنه لري، هر ملګری دوست چې لري، دا زما خبرې یې واورېدې، کېدلی شي چې په هغه کې زه تفصیل ورکړم هرې خبرې ته، که څوک غواړي په دې موضوع کې اوسي. دا یوه خبره مې ډېره یا رسول تاسې مې وویله چې دا د 7 بجو وروسته راډیو افغانستان ته دا زموږ د کندهار کومندان صاحب جان خان چې د هر کومندانو دا پر داود خان باندې ډېر ګران و، دا خپله راځي په راډیو افغانستان کې خبرې کوي، هم نری اواز یې و د ده دغه د دواړو. دا مې داسې په یاد دی لکه تاسې چې دی وایي چې د داود خان رژیم، د یحیی خان د کورنۍ رژیم واک د تل دپاره ختم سو، قدرت د انقلابي شورا په لاس کې دی، زه هم د هغو سره یم، یعنې یو تسلیم یم، داسې معنا ورکوي. ګرچې هغه بېچاره یم شهید کړي، صفجان خان یم شهید کړي چې ډېر تکړه سړی و، د روزګانو دا زامن یې فکر کوم اوس هم ژوندي دي سته. نو دا اقرار یې په دم وکړي، یعنې په دې پر د اطلاف وکړي، بیا نو دی په شهادت ورسوي.
سمه ده محب الله خانه کور ودان خدای دې ژوندی لره ګرچې د چای مې هم پرېښي دي نه خورم کشکشه شیدې وایي د نیمه شپه کې د بنیاتو دوکان هم بند دی نو بیا به مې هغه هم کړي وای د عصمت مسلم پلار آیت الله خان چیرې و هغه وخت د عصمت مسلم پلار دغه وخت نه و یعنې هغه دا وخت ژوندی بله نه و فکر کوم مړ خو څه کوي ژوندی به هم نه و دا وخت خپل عصمت مسلم صاحب منصب و یعنې عصمت مسلم فعال و پلار یې په دغه وخت کې نه و د عصمت مسلم د ایت خان چې دی د ایت خان خبره ډېره زړه ده دا وخت خپل عصمت مسلم صاحب منصب ملګرو بل څه خو به پوښتنه نه لري محب الله خان نه چې زما استاد هغه وایي په یادېدي په دغه کې چې بنډار کوئ یو وخت به دې په یاد فکر کوم زموږ په کور کې نو چې هلته وایي بس نور خلک هم راسره وایي باران و کرار یې و د شیدو چای پر څښلي وایي د صاحبجان خان زامن په چمن کې تجار منشان دي یا اوس هغه یو ځای جودلای په دغه کې دی په هرات کې دی هلته دغه فابریکه لري د صاحبجان خان زوی د اوسپنې ویلې کولو فابریکه لري د سیخ ګولو د شیان جوړوي ښه کار یې جوړ دی د یوه ځای په نورو نه یم خبر دغه وایي دغه جواب درکړي وایي دغه چې هغه د ظاهر خان په وخت کې منصبدار و یعنې په دغه وخت کې نه و هغه د راډیو خبرې او نغمې مې ټولې په یاد دي بلکل مریم جانې خور سر خود په یاد دي دغه خلک چې ما وویل چې تر 50 کاله عمر کم دي د دې چی نه دي په یاد د بیچارګانو سره کله کله داسې خبرې کېږي دوی د نجیب څخه ملایکه جوړه کړي ملایک خبر نه دي چې نجیب د کودتا په اول سر کې بیا تر دا پایه پورې تر څو چې بیا دی تبعیدېږي او بیا ځي ایران ته سفیر کېږي او پسې اخي د عمر بیا د ببرک سره راځي چې نجیب څوک و څه وکړل څنګه یې وکړل په هغه مورد کې موږ بحث نه کوو ضرور هم نه دی خو دا خلک نه دي خبر یعنې په واقعیتو نه دي خبر چې دلته د افغانستان یو داسې رژیم چې هغه د ټولو خواو څخه منلی و څنګه نابود شو او خدای دې سلامت را ژوند یې محب الله خان که ژوند انشاءالله 100 باره به سره ووینو ژوند ډېر ښه شی دی بس دغه دې وګوره پس له 100 کاله بیا دا دلته اوس سره وینو په دا فیسبوک کې د هغه به زه چې 100 کاله خامخا پوره یې شاوخوا دغسې وخت کې تا چې خدای هلته ژوندی لري وروره په امریکا کې موږ چې خدای پاک دلته ژوندي لري ملګرو فکر کوم ستاسې پوښتنې هم نشته او څوک دغه هم نه راته کوي ملګري ما دې 15 کسه خو لا تر اوسه د لایف ویني نو که ستاسې اجازه یې کومه خبره نه یي دی وایي دا چې زه کوم معلومات لرم دا زما پلار په خلکو کې ته کیسې کولې نو که تاسې د پلار هم ورته معرفي کوئ فرید خانه چې ستاسې پلار څوک و چیرې و هغه په دغه وخت کې وظیفه درلودلی که دغسې د سپین ږیرې پیسې د کیسې اورېدلې وې نو که دغه بیا تا ته یې معلومات یې خیر که نه یې ضرورت یې هم نشته د هغه چې دغه یې کړي زما یې پوښتنه و درڅخه ومې کړل ضرورت یې هم نشته هغه چا رقم تاسې لازم بولئ ملګرو ما خپله کوښښ وکړئ چې دغه نوي نسل ته